قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې ما مشر علي صاحب سره خبرې وکړې هغه کومې اوبه چې هلته هاوس ته راتلې هغه د دغو چینو برکت ده. تاسو د دې ویډیو وګورئ، مسافر صاحب د دې ویډیو واخله، له پاسه پې کور ده او د کور لاندې درې داسې چینې چې یعنی د هر یوه څخه تقریبا تر 3 انچو زیاتې اوبه راځي. نو ښې خوندورې اوبه، پاکې اوبه، هغه هم بیا د لوګر اوبه. د لوګر اوبه خو تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې نوم لري، لکه څنګه چې د پغمان او د میدان اوبه نوم لري، د لوګر اوبه هم ځانګړی خوند او ځانګړې مزه لري. نو دا بیا نو هغه اوبه دي چې په رښتیا هم تر مدني او تر هر څه پورته دي. نو شفا ورکوونکي اوبه دي، تر څانګې زیارت هم ده. خو تر دې کې یو بله جالبه خبره چې مخکې یو ملګري راته وکړله، هاغلته یوه تیږه ده او د هغې تیږې نه وایي د جمعې په شپه باندې څه راوځي، خو خلک وایي چې هغه کسان یې ګوري چې هغه ډېر نیکبخته او خوشبخته انسانان دي. نو نه پوهېږم چې دا خبره به تر کومه حده صحیح وي، ځکه چې موږ خپله نه ده لیدلې او موږ خپله په دې اړه باندې ډېر معلومات نه لرو. خو دلته دغه ځینې ملګري دوستان چې ولاړ دي دوی دغه یادونه کوي. نو دا د دوی یادونه ده. نو دغه تیږه هم داسې منځ کې 2 ټوټې ده، مخکې ما تصویر هم اخیستی و. خو تر ټولو جالبه خبره بیا دا ده چې دغه اوبه ماشاءالله د الله په قدرت ډېرې خوندورې پاکې اوبه دي چې له پاسه کور او له لاندې دغه اوبه راوځي او ډېر زیات مایان پکې دي او ډېرې زیاتې رڼې اوبه دي. نو دلته ځوانان هم دي او نور مشران هم دي. نو دوی سره هم خبرې کوو، تاسو هم ملتیا راسره وکوئ چې تر پای د خپرونې اوسېږئ. همدغسې ورځو به زیارت او زیارت یادونه به هم درته کوو. نو قدرمنو لیدونکو یو بل سپین ږیری کاکا راسره ولاړ ده. نو دی هم دغه د زیارت په اړه به معلومات راکړي، د دغه چینو په اړه به هم معلومات راکړي او د دغې تیږې په اړه باندې چې مخکې یو ځوان راته خبره وکړه، ما هم لږ معلومات درکړه. حاجي صاحب خو ستړي مه شئ، درته وایم په خیر راغلی. خیر اوسې، څنګه یم؟ ښه خیرات ته خیر ښه جوړې خیرات ته ښه یې. دا کامرې ته رانږدې شه، تم له ماله د کامره دې نه خوښېږي لږ څه؟ نه خوښېږي، مې غږېدی نه سم ورته. زه خیر په هر صورت. ښه حاجي صاحب، دغه چینې د اوبو چې دي له پاسه غټ کور ده او له لاندې د الله په قدرت سره اوبه راوځي. نو ته راته ووایه چې ستا په یادښت دغه چینې څومره وخت مخکینی دي او دغه اوبه راوځي کمې؟ د چا په یادښت نه راځي، دا ډېرې مخکینۍ دي، د 100 کالو هغه سابقه نیسي. و د 100 کالو سابقه نیسي. او مخکې بیا دلته ډېر غټ غټ مایان و. و دا مایان یا چا یې وړل یا چا پټ کړله. و که نه غټه او دغه غټه تیږه چې تاسې وایي دا دلته ایښې وه، دلته به یې وړه راوړلی دي، ده په سر به یې کېښوده، بیا به یې په سر تیږه کېښودله، په 100 په 1000 مایان به ټول و تېرته و. و دغه وړه به یې خوړله، خلکو به داسې خیرات غوندې وړه ورته راوړل. او دا چینې دي، دا ډېره مخکینۍ دي. د دغې تیږې په اړه باندې یو چا مخکې یو ځوان راته ویلي چې وایي دا دلته د جمعې په ورځ باندې چې راوځي او داسې هر څوک یې نه شي لیدلی. د سپین ږیرو له خولې نه مخکینۍ قصې دي. د سپین ږیرو له خولې نه مخکینۍ قصې دي. وایي دلته به د دوی یو مشر و، بیا به هغه راووته، هغه به جمعې په شپه سره ګرځېدله. دا موږ له سپین ږیرو اورېدلي دي، که نه په خپله هم نه دي لیدلي. دا ډېرې مخکینۍ قصې دي. یعنې دلته به څوک ناست و که څنګه ترخه مې څوک به هم ناست نه و. یعنې اکثره خلکو به لیدله. دلته خو په ده کلي کې ډېر ښه خلک تېر سوي دي، ډېر ښه بزرګان تېر سوي دي. ښه و دلته خو ډېر ښه خلک وو. نو هغه پخوانی سپین ږیرو به یې وایي دغسې غټ مایای به راوبوته، دوی به ګرد تېرته وو. نو دغسې دا سپین ږیرې قصې کوي. او موږ څه نه دي لیدلي په خپلو سترګو، چې موږ لیدلي دي و موږ نه دي لیدلي. په دې رقم اوبه لکه څنګه چې دې چینو کې راوځي بل چېرته هم راوتلي دي که نه دي راوتلي؟ بل چېرته نه دي. د ده په رقم هغه د جومات هغه غاړه کې دي، له هغه خوا نه را روان دي. کاریز ده، همدغسې اوبه روانې دي. او وړه کاریزونه په کلي کې شته و، همدغسې را روان دي، راوځي. 2-3 کاریزه نور هم دي، یو په نوم د چشمندو ده، یو په نوم د چجي کاریز ده، یو په نوم د بابرتن ده. ښه لیدونکو، راځئ ور به شو، دغه زیارت به هم در باندې وګورو او دغه په اړه به هم د حاجي صاحب نه معلومات واخلو. تاسو راسره ملتیا وکړئ. قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه مې چې مخکې هغه نورې د اوبو چینې درته یادې کړې، نو هغه اصلي ځایونه دا هم دي. دلته تقریبا 2-3 د اوبو چینې دي چې دې ځینې اوبه راځي. تاسو وګورئ دغه پاړ وګورئ، د دې لاندې بس بیا داسې دغه ځای دننه تللی ده، بس زم پکې ورځم، توکل په خدای. تاسو هم راپسې دعا کوئ. نه انشاءالله دا ځای دومره کلک ده، خو اصلي هغه د اوبو هغه اصلي ځای چې ده خوندورې اوبه خو ټولې دي. البته د چینو خو دا ځایونه بیا ډېر خوندور دي. لیدونکو، لوګر د افغانستان د هغو ولایتونو څخه ده چې ډېرې
ښایسته زراعتي ځمکې لري، ښې میوې لري او دغسې خوندورې اوبه لري. نو د لوګر هرې سیمې ته چې لاړ سې خلک یې ډېر محترم خلک دي او ډېر مهمان نوازه خلک دي. نو موږ هم نن لوګر ته راغلو. ما ویل چې راځه په لوګر کې به هم د لوګر د خلکو مینه تاسو ته وښیو. نو همدغه د لوګر لکه څنګه چې دا د پاتخابشانه سیمه ده، همدغسې نورې مشهورې سیمې هم لري. په لوګر کې البته داسې مشهور خلک هم شته چې تاسو د هغوی سره شناخت او بلدتیا لرئ. نو دغه سیمه زما ډېره زیاته خوښه شوله. د لوګر ټولې سیمې ښکلې دي او په خاصه توګه دا سیمه بیا نو یوه ځانګړې ښکلا لري، ځکه چې د اولیاو یو اولیا هم دلته ښخ ده، زیارت یې دغه هم خلک ورته راځي زیارت ته او په هر اروا چې راځي الله پاک ورته شفا ورکوي. نو تاسو نه هم ډېرې زیاته مننه کوم چې خپرونه راسره ګورئ. ورځو نورې سیمو ته. نو حبیب مسافر صاحب دغه پاس پاړل هم لږ په تصویر کې ورته واخله. نو ډېر ښایسته دي. مخکې مو هم هغه د کور یادونه وکړله چې دلته وګورئ ټول دغه مکمل دغه اوبه چې راځي د کور لاندې اوبه راځي. نو دا چې پاس کور کې به اوبه وي که به نه وي نو والله اعلم، خو دلته مقصد اوبه شته. مننه کو قربان، ډېرې زیاته مننه. قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه د هغه زیارت چې په دې سیمه کې ډېر زیات مشهوره ده او ډېر زیات مسلمانان ورونه ورته راځي او الله پاک همدلته شفا هم ورکوي. شفا ورکوونکی الله ده. د پیر سید محمد ولی زیارت او همداسې نور زیارتونه هم ورسره شته، خو هغه مشهور زیارت چې هغه د پیر سید محمد ولی زیارت ده. نو دننه دغه ورځو مشر حاجي صاحب راسره ده، هغه به په دې اړه معلومات راکوي چې دا څومره تاریخ لري، دا څوک و. نو تاسو هم د ویډیو تر پایه راسره اوسېږئ. ملتیا راسره حاجي صاحب دا زیارت د میر صاحب محمد ولی په نوم باندې ده. دا زیارت و غټ مخکنی تاریخ لري. مخکې ما پیر سید محمد ولی یادونه وکړه. پیر سید محمد ولی ورته وایي. پیر سید محمد ولی. دغه حاجي صاحب څومره مخکنی زیارت ده او دلته خلک، ما مخکې د یو بل مشر حاجي صاحب نه پوښتنه وکړه. هغه ویل چې زه ډېر معلومات نه لرم چې دلته خلک مثلا د څه په اړه راځي، خو الله پاک چې راځي الله پاک شفا ورکوي. نو دا تقریبا څومره مخکنی دی تاسو به د مشرانو اورېدلي؟ دا خو مشرانو نه موږ اورېدلې ده. دا د سلو کالو خبره ده و ډېره مخکنی خبره ده، یعنې و دا پخوانی هغه ده. لکه دلته خلک عام خلک هم زیارت ته راځي د نورو ولایتونو که نه راځي؟ راځي، د هر ولایت راځي. و له خوسته ګردیزه له کابله پرون هم ډېر راغلي وو، د کابل خوا راغلي وو. لکه دلته مثلا ډېر خلک د کوم حاجت پوره کولو دپاره راځي، څه وایي؟ حاجت سي الله پاک ته سوال کوي. دغه چې نه ما خپله لیدلي دي داسې مریضان داسې په غېږ کې راوړي، پښه یې راپښه کړي، اما خدای پاک سي بېرته وتلي، خدای پاک شفا ورکړې ده. و د هر مرض داسې شخصي دي و مرض هغه نه ده، اوس یعنې د دغه مرض لپاره ده. و الله پاک شفاونکی الله پاک ده. دلته څو زیارته دي، څو زیارتونه دي؟ اصلا د یو دانه ده. زه مخکې راسه زه به هلته نور درته معرفي. ته لږ معلومات پوښتنه کوم ورور د دې په اړه باندې لږ نور معلومات هم راته راکړه. هغه پخواني سپین ږیري داسې وایي چې دلته خو دا د خټو کوټې وې، د هر یو کوټه معلومه وه، دغه جدا وه. دا 11 کاله کېږي چې دا یې جوړ کړي، ټول یو که هغه جومات و. و په دې چې کې به هلته به خلکو اودس کوو، دلته به راتلل لمونځونه به یې کوله او بیا اوس یو که. او دغه مخکې خلکو یعنې پخوا زمانې کې چې پټ به یې کړي، د ورځې به یې پټ کړي، سبا ګیز به راته چت به نه و، نه به و، یعنې ډېر لرې به پروت و. داسې تاسې معلومات نه لرئ چې ولې په داسې کار کې داسې خلکو به څه ویلي؟ الله پاک البته خوښوو به یې نه وایي هغه کرامت د اولیاو حق ده، البته کرامت به یې وړاندې کړي، یعنې دغه خبره. حاجي صاحب یوه پوښتنه بله کوم. دلته به مخکې په مسجدونو کې مثلا هغه د مینجور په رقم یو څوک به ناست و، مثلا یا به پیسې ورکول یا به د جومات یا د زیارتونو صفایي دپاره به خدمت به کوی او معاش چې به ورکول. اوس همغسې کسان دلته ستا مینجوران تعویضونه ورکوي؟ نه، تعویضو والا هلته وړاندې دي، ملایان دي. و دلته شخصا څوک هغه نسته. یو مینجور یې بولي، خدمتګار یې بولي، خادم دی، د جومات هم دی، د ده خدمات هم کوي، هغه د کلی تنخوا ورکوي. او مخکې داسې رواج و چې څوک به راغی چېرته به یې دلته مالګه هم کېښوده، یو 100 روپۍ به یې واچولې، یا ملنګ به واخیستې، یا به ملنګ دې باندې ولاړ و، هغه ته به یو 100 روپۍ ورکولې. اوس یعنې د دې خدمت کوي. اوس هغه رواج نشته. یعنې لکه له دې نه څوک اوس تعویض ماویض شاید څوک چې نه وړي؟ نه، دلته د تعویض والا د هغه څوک نشته. تعویضو والا هلته کلی ده، په کلي کې ملایان دي، هلته تعویضونه کوي، ورکوي. مننه صاحب. حاجي صاحب دا د چا په نوم ده؟ دا په نوم د خواجه صلاح الدین ده. و څوک وایي د ده انډیوالو د میر صاحب، څوک وایي چې د ده خدمتګار و، و په نوم د خواجه صلاح الدین ده. او دغسې ده
دا د کلي مصر خطیب و د جومات خطابت یې کوو خطیب مثلا و تاسو ته معلومات شته او دا د قوم مصر په نوم د میر صاحب و او هغه په نوم د هلته لوحه هم ده په نوم د میر صاحب مرتضی ورته ویلي د قوم مصر یعنې دا درې واړه چې دي سیدان دي د قوم مصرانو ذاتي یې دا د هغه دپاره یې دلته ښخ کړل یعنی د دې تقریبا د کم وفات وخت کېږي لکه د هغه 90 کاله کېږي څومره هلته تاریخ ویلی ده د ده خو د ما په یادېږي یعنې 15 کاله 14 کاله به کېږي او د دغه 15 کاله یا 10 کاله دغسې به وتلي یعنی دلته بل چاته اجازه نشته چې خاکي فقط یوازې همدغه څو قبرونه دغه ځای د نور ځای نشته دلته او دغه په لنډ وخت کې ښخ کړی دی یعنې تقریبا 12 کاله به کېږي یا به 11 کاله کېږي چې دا ښخ شوی دی ډېره زیاته مننه کوم چې صاحب رب دې راته خوشحاله لره ژوندی اوسېږي چې د دې په اړه دې معلومات راکړل او بله خبره دا چې لوګر خواږه خلک دې ما بار بار یادونه کړې ده نو الله پاک دې د ټولو افغانانو د ټولو مسلمانانو هر حاجت چې شرعي وي الله پاک دې ورته پوره کړي او که دغه زیارت ته راځي د دې زیارت په راتلو سره ځکه شفا ورکوونکی الله ده خو بس یو تمه توقع دلته راځي چې دا د الله پاک دوستان دي نږدې نو دوی په وجه باندې الله پاک ورته بښنه کوي او الله پاک ورته هره ستونزه حل کوي تا نه مننه خیر مننه خیر ډېرې زیاته مننه قدرمنو لیدونکو نورو سیمو ته هم ځو ملتیا راسره وکړئ